السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عربي زده کړې کورس په 500 ورځو کې عربي زده کړه په پښتو ژبه شپږم درس دی. درس پیلونه مخکې لکم یوټیوب چینل سبسکرایب دا ویډیو لایک کړئ. اليوم جمعه. اليوم الجمعه نن جمعه ده، نن د جمعې ورځ ده. اليوم الجمعه today is Friday. احمد وای مرحبا خراغلاست یا په خیر. احمد خراغلاست په خیر مرحبا. هلو. عادل وای مرحبا بك ته خراغلاست. مرحبا بك ته خراغلاست یا ته خراغ ته په خیر. هلو. أحمد وي هل يمكنني التحدث مع عادل من فضلك؟ هل يمكنني التحدث مع عادل من فضلك؟ آیا مهرباني سره آیا له عادل سره خبرې کولی شم؟ هل يمكنني معنا آیا کولی شم. can I هل يمكنني can I آیا کولی شم. التحدث speak التحدث I speak چې زه خبرې وکړم مع عادل د عادل سره with عادل مع عادل with عادل د عادل سره. من فضلك please مهرباني سره. من فضلك please آیا عادل سره خبرې کولی شم. عادل وای عادل يتكلم عادل خبرې کول یعنی دا خبرې ټلیفوني دي. احمد ورته وای اهلا عادل سلام عادل په خیر عادله. هاي عادل انا احمد ذا احمد يم انا احمد ذا احمد يم It's أحمد. It's أحمد ده أحمد دي يعني ذا أحمد يم. يا أحمد إيه أحمد إيه أحمد كيف حالك تسنجي. كيف حالك سنجي. How are you كيف حالك سنجي. English how are you. أحمد وي أنا بخير. أنا بخير. أحمد وي ذا خيم ذا خيم. معنى I'm fine. I'm fine يعني أنا بخير. أنا بخير I'm fine ذا خيم. بعادل وي عادل سي اسمع وورا. اسمع وورا وكشة. listen اسمع listen وورا. هل ما زلنا ذاهبين إلى الحديقة يوم السبت. مکمله معنا د سکیږي آیا مونږ لا هم د شنبې په ورځ پارک ته ځو یعنی مخکې شنبې په ورځ تلو آیا اوس هم ځو د سیمانه ور کوي. هل ما زلنا آیا لا هم still انګلیش کې معنا is Saturday still okay for going to the park. هل ما زلنا آیا لا هم ذاهبين مونږ ځو الى الحديقه پارک ته يوم السبت هفتې په ورځ آیا اوس هم ځو یعنی دا بل جمله پتا پات شو. شپږم لغاتونو برخې ترازو. جمعه د جمعې ورځ. مثال الجمعه هي يوم عطلتي المفضله. الجمعه هي يوم عطلتي المفضله. جمعې زما د خوښۍ وړ رخصتي ورځ ده یعنی زما لپاره بهترینه ورځ د رخصتي جمعې ورځ ده. الجمعه هي عطلتي المفضله. صلاة المنز يجب أداء الصلاة 5 مرات في اليوم. يجب أداء الصلاة 5 مرات في اليوم. المنز باید په ورځ کې 15 ځله وشي. المنز باید په ورځ کې 15 ځله وشي. مسجد جمعات. ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة. ذهب إلى المسجد هغه مسجد ته ولاړ د لمونځ کولو په خاطر. ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة د لمانځه ادا کولو لپاره جمعه ته ولاړ. خطبة وینا خطبه. استمع إلى خطبة المرشد في يوم الجمعة. يا استمع إلى خطبة الإمام يوم الجمعة. د جمعې په ورځ د لارښود خطبه واوریده. د لارښود خطبه واوریده یعنی د امام خطبه واوریده. استمع هغه سړی یعنی. عبادة معنى عبادة. العبادة هي جزء مهم في حياتي. عبادت و زما د ژوند مهم جز دی. سلام معنى سلامتي سوله. سلامتي سوله. نتمنى السلام والأمان للعالم. نتمنى السلام والأمان للعالم. ومونږ د نړۍ لپاره سوله او امنیت غواړو. نتمنى السلام والأمان للعالم. مونږ د نړۍ لپاره سوله او امنیت غواړو. دویم مبارك معنى مباركة. دعا ده اللهم اجعل هذا اليوم مباركا لنا جميعا. اللهم اجعل هذا اليوم مباركا لنا جميعا. خدایا دا ورځ
مونږ د ټولو لپاره د برکتونو ډکه کړه یا برکات پکې واچو. جمعیه معنا ټولنه، جمعیه ټولنه. أقيمت جمعية خيرية لمساعدة الفقراء. أقيمت معنا جوړه شو. أقيمت جمعية خيرية لمساعدة الفقراء. و د بیوزلو د مرستې لپاره خیریه مؤسسه جوړه شو. د بیوزلو د مرستو لپاره یا د مرستې لپاره خیریه مؤسسه جوړه شو. أقيمت جوړه شو. جمعیه یو ټولنه، خیریه جمعیه خیریه د خیری ټولنه لمساعدة الفقراء دي بوزن سره مرسته په خاطر. اسره کورنۍ. الاسره هي مصدر الحب والدعم. کورنۍ د مینې او ملاتړ سرچینه ده. اخیری پتا سو باندې اخیری هغه ګرامر در سره دو. فاعل کارکونکي، فاعل کارکونکي. اول مثالونه وایو. طار العصفور، طار العصفور دی اول. دویم جرى الحسان، جرى الحسان. لعب الولد. يعوم السمك، يعوم السمك سمك. يلسع البعوض. تأكل البنت، تأكل البنت. دي صرف معناها کې طار العصفور، عصفور ته چوغک والوته، چوغک والوته عصفور یعنی مرغۍ والوته. تاسو چوغک ورته وایي، چې ورته وایي طار العصفور، مرغۍ والوته یا چوغک والوته. جرى الحسان، اس منډي وهلې وزغاسته. ها معنی تاسو بیا ویډیو ودروي وی ګورئ. فاعل څه ته وایي منګو سوې کار کوونکی. الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل. ژباړه تاسو ګورئ دې درته صرف عربي وایم. الفاعل اسم مرفوع. فاعل څه ته وایي؟ اسم مرفوع. فاعل اول اسم دی، فاعل اسم دی، نوم دی. مرفوع چې پیښ ولري اخره کې. مرفوع په دې معنی چې دا به اخیری کې حتما پیښ ولري، که پیښ ونه لري هغه فاعل نه دی. فاعل ته به تل پیښ ورکوي اخیری کې. مثالونه اوس لاندې راځي. تقدمه فعل، مخکې به څه راځي؟ فعل به مخکې ته راځي. تقدمه فعل چې د مخه به فعل وي. مثال ته راځو اوس دلته. مثال موږ پاس ویلې تېره کې تمرین کې اوسئ په راتلونکو جملو کې د هرې جملې فاعل وښیه. صاح الديك، صاح الديك، صاح الديك. وقف الثور، بكى الطفل. کمنګ دلته اوس وګورو صاح الديك، ديکو دلته چې راغلی ضمې سره راغلی. صاح نر دیک نر چرګ ته وایي. صاح چې ته وایي اذان کول، هغه بانګ ویل هغه ته وایي، اواز چې کوي. نر چرګ وایي چې وکړه اواز یې وکړه. دلته دا اوس کار چا کړی؟ اواز چا کړی؟ دلته چرګ کړی ده کنه. نو چرګ دلته چې شو؟ فاعل شو. دیک چې شو؟ فاعل شو. الدیکو ګوره دیکو فاعل شو. صاح الدیکو. وقف الثور، غوی ودرید، غوی ودرید. دا درېدل چا وکړل؟ ثور وکړل کنه. ثور ګوره پیخي خوړلې ده نو فاعل ثور فاعل شو. بقى الطفل، ماشوم جړه وکړه. جړه چا وکړه؟ ماشوم وکړه. نو طفل چې شو؟ دا فاعل شو. بل جملې ته راځو، بل تمرین ته. د جوابونه دي منګه مخکې ویلي په دې جملو کې فاعل نمونه دا دي. تیر تمرین کې دا بعضی درته ما ویل. ادیکو دیک اذان وکړه چرګ. الثور غوی چې وکړه المنډه وکړه. الطفل ماشوم چې وکړل جړای وکړه. او نور مثالونه چې کوم پاتې شول هغه تاسو هیله کوم ځوابونه کومنټ کې لیکئ. بل ترادو د راتلونکو فعلونو هر فاعل ته، هر فعل ته فاعل کېږده. نبح، نبح. يضحك، يبكي، نطح، يشرب. دا تقریبا درې دانې دلته غدي ښکاری او دا نور ما پټ کړی چې تاسو خپل کومنټ کې ولیکئ. نبح الكلب، سپي وغپل. نبح الكلب، غپل چا وکړل؟ سپي وکړل، سپي فاعل شو. يضحك المسرور، خوښ وي چې وکړل، خوشاله وي چې وکړل، هغه وکړه خندا یې وکړه. نو خندا چا وکړه؟ مسرور وکړه کنه چې څوک خوشاله دی هغه وکړه. يبكي المحزون، يبكي المحزون غمجن جاړي. نو دا جاړي څوک؟ غمجن. نو دای موږ نه درسو. که هر څه پوښتنه لري هیله کوم کومنټ کې خپل نظریات ورکړئ او دا ویډیو حتما لایک کړئ. درسونه مکمل ګورئ. نو دای موږ شپږم درسو، نور درسونه مو ګورئ. تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.